بسم الله الرحمن الرحیم. نوم سکندر خان صافی د کاپیسا ولایت څخه یم او په کابل کې ژوند کوم. نو کرکټ خو تقریبا 2.5-3 کاله کې چې هاډبال ته مخه کړې ده. نو مخکې د هغې موږ په کلي کې یا په هماغه منطقې کې چې اوسېدلو کرکټ میچ مو کوو، ټینس البته. نو په هغې کې چې ملګرو فامیل همداسې وهڅولم چې تا کې واقعا یو ټالنټ شته دی، نو شي کولی چې په آینده کې یو څه ځان څخه جوړ کړې. نو کوشش وکړه چې هاډبال شروع کړې. نو وروسته د هغې ما هاډبال ته مخه کړې ده. تقریبا 3 کاله کېږي چې کرکټ مې د هاډبال شروع کړی دی. تر اوسه پورې مې 16 لیول کړی دی او 2مه درجه ولایتي لوبې مې کړي دي. پر اوسه کال مې وکړه. نو سږ کال هم له خیر انشاءالله که د خدای رضا وه وبه یې کوم. غوره لوبه مې تر اوسه ترسره کړې ده هغه 195 رنز چې ما په انټر کلب سیالۍ کې پر اوسه کال ترسره کړ، چې واقعا ما هغه اننګ نه خپل ښه لذت واخیسته چې په هر شاټ مې مثلا ښه میډل لګېده، ښه رانه رنز سکور وشول او وتوانېدم چې خپل ټیم په نفع 195 رنز وکړم او هماغسې بیا وتوانېدم چې 2مه درجه ولایتي ته ځان وباسم. خپله خو زیاتره خوښ یم چې د میډل آرډر کې بیټینګ وکړم، دې خاطره چې سپینران ښه لوبوم. نو زیاتره کوشش مې همدا ده چې په همدغې آرډر کې مخکې مو دا شو، مخکې لیولونه هم په همدغې آرډر کې وکړم. داخلي لوبغاړو کې مې رحمان الله ګربز خوښې لوبغاړی دی او په نړیوال هغه کې کلاسن دی چې همغه آرډر کې زه هم بیټینګ کوم او هغه خپله هم 2 ډاون 3 ډاون راوځي. نو هغې د بیټینګ نه واقعا زه متاثر یم چې هغه ډېر ښه ډول باندې سپینران لوبوي او ښه هیټینګ لري، ښه پاور هیټینګ لري، هر رقم لوبه چې وغواړي شي کولی. بلکل دا خو واقعیت خبر ده چې په افغانستان کې کله چې څوک غواړي نوی کرکټ سټارټ کړي په فامیل له خوا نه دومره هغه ورسره نه وي، سپورټ ورسره نه کوي. نو چې بال هغې وګوري دې کې یو څه شته دی او دستاورد پیدا کړي، بال هغې واقعا کورنۍ هم خپله مجبوره کېږي چې خپل بچیانو سره لږ ذره مرسته وکړي او سپورټ یې وکړي. نو زه هم اوس د کور خوا نه پور سپورټ لرم. 16 ته موږ یې غوښتي وو بونټس د خطره، نو هغې کې زه ناکام ووتلم. نو هغه ورځ واقعا پرفارمنس مې ګرچې کړی خو هلته په بونټس کې ناکامه شوم، سن مو لوړ راغی. نو ځکه لږ ذره هغه ورځ به سخته ورځ وه، ځکه چې پرفارمنس هم وکړي او بیا رانشي نفر واقعا لږ هغه کېږي. دې ته هم پیغام همدغه خبر ده چې دلته راځي هر اکیډمي ته چې ځي، یعنې خپل پریکټس دی خپل دوامدار وساتي، هېڅکله یې دا نه وي چې زه یې نشم کولی. هېڅ کار دومره اسانه کار نه دی. هر څوک چې وتلي دي همداسې خواري کړې ده، زیار یې ښکلی دی چې یو چي ته وتلي دي.